ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद د دې اختیار کې نه وو. دویم قسم کرامت داسې دی چې هغه د اولیاء په اختیار کې وي او هغه کرامت قران کریم ذکر کوي. سورۃ النمل نور لسمه سفاره 40 نمبر آیت کریمه. د الله پیغمبر حضرت سلیمان علیه السلام د شام په سرزمین باندې ناس دی او یمن خار کې یمن کې د سبا په علاقه کې یو باچنه وا چې داغي بلقیس نامه وا. سلیمان علیه السلام داغي تخ حاضرول غواړي چې هغه اتیا غز پلنو سلويخ غزا لړو اوچتو. سلیمان علیه السلام خپل قوم ته وی یا ایها الملأ ایکم یاتینی بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین. ای زما د قوم مشرانو تاسو کې څوک شته چې د بلقیس تخ ما ته روړي مخکې د غینه چې هغه د اسلام په حالت کې ما ته روان دي غاړه یګدي د هغه دراتک نه مخکې هغه تخ به څوک حاضر کی الته یو جن او یو پیریو. قران کریم داغه نه تعبیر په افرید سره کړي. هغه ورته وی زبتا ته د تخ روړم قبل ان تقوم من مقامک تبا یا د ډیپټه د کورسینه پاسې دلې نه دو پهر پوري کچا غرمه پوري تقریبا 2.5 غنټه سليمان عليه السلام په ډیپټي چلاوله ستا ډیپټي به یا ختمنی ما به د بلقیس د تخت ته حاضر کړي. سليمان عليه السلام ته پته و چې پیریانو ته غزنه سده دغه به د تخت ما ته روړي دا خو زم روړې شم. ولیکن سليمان عليه السلام دا غختل چې خلکو ته د اولیاء کرامت اختیاري ظاهر کی نو هغه پیری خاموش کی چې ته خاموش شه تی مروړه. قران کریم وای قال الذي عنده علم من الكتاب الته یوزوانو اسم اعظم ورته یادو د خدای پاک جل وعلا دوست او ولیو آصف نامه وا اگر اپاسیدو سليمان عليه السلام ته سینه وਹੀ انا اتیک به قبل ان يرتد اليك طرفك استاد سترګو درپ نمخ کې مخ کې بدا تخدر تزر وړما. حالان کې تفسیری مزری د لیکلی دي چې منس کې د 2 میاشتو مزل وو او منس کې 3 سرحدات پراته دي سرحد د شامو سرحد د یمنو سرحد د سعودي عربو. لیکن د خدای پاک اولیاء دا د پیریانو نډیر طاقت لري. زمونږ د عوامو ذهن بداوي چې ګینه د پیریان د اولیاء نه طاقت ور دي دا سوچ غلط دی. اولیاء الله د جناتو نډیر طاقت ور دي. تفسیر ابن کثیر لیکلی دي چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو پیری سره پرزونو باندې شو هغه پیری لاندې راواچولو فسوره هغه پیری پس مکرا گزار کو او بیا ورته سینه باندې کینی او سکان ولا ورکی. هغه جنی ورته وویل زبستاسو قران کې تاسو ته یو آیت خایم کتاسو مسلمانان هغه آیت کریمه لولي نو بیا مونږه جنات او شیطانان ستاسو مال و غیرت نزدیم نشورات لې. حضرت عمر سے وته وی هغه کم آیت دی هغه پیری ورته وی هغه آیت الکرسی ده چې هغه ته د سورته بقره او د قران کریم د ټولو آیاتونو سردار آیت ورته وی سیدتو آیل القران د قران شریف د ټولو آیاتونو سردار آیت دی آیت الکرسی. نو دینه معلومیږي چې اولیاء الله د جناتو نډیر طاقت ور دي. هغه پیری ورته وی زبستا د ډیوټه د ختمېدون مخ کې تخروړم خدا خدای پاک ولی آصف سے ورته وی چې ستا د سترګو درپ نه مخ کې بدا تخت لروړم. په دغه آیت کریمه تفسیر روح البیان کې علامه اسماعیل حقی رحمت الله علیه لیکلی دي چې اولیاء الله ته خدای تعالی 2 قسمه کرامات ورکي. یو قسم کرامت هغه چې هغه د الله د ولی په اختیار کې نیوي لکه د مریم بیبي کرامت. دویم قسم کرامت هغه چې هغه د خدای پاک د ولی په اختیار کې وي لکه د آصف ابن برخیا صاحب کرامت. دا کرامت د دې اختیار کې وو کدا د دې اختیار کې نه وي نو دومره غټ دربار کې د الله د پیغمبر علی السلام دربار کې لکونه خلق ناس دي داغي په وړاندې ته څنګه را پاسي چې دا تخ به د سترګو رب ستاد سترګو د رب نمخ کې به دا تخ درته حاضر کم. او بیا لیکلی دي چې کم کسان کرامت د اولیاء نه مني هغه دلته بهانه کوي هغه وی چې دا تخ سليمان علی السلام په خپل راوړي. ودا معتزله دي دا اصلا د اولیاء د کرامت نه منکر خلق دي. او بیا وی بعضی کسان دا سمشتا چې هغه د ما سبق اولیاء کرامات خو مني كسهل ومعروف وجنيد لکه سهل رحمت الله علیه
او د معروف کرخی رحمت الله علیه، د شیخ جنید بغدادي رحمت الله علیه، ولیکن د خپل زمانی د اولیاء کرامت نه مني. وی چې د خپل زمانی اولیاء نه مني، کله مخکو زمانو اولیاء مني، وی دا اهل سنت والجماعت نه دی، دا مسلمان نه دی. وی د دې مثال داسې دی لکه يهوديانو موسی علیہ السلام منلو او موسی علیہ السلام نمخ کې پیغمبران یې نه منل. عیسایانو عیسی علیہ السلام منلو، موسی علیہ السلام نه منلو. نو چې کوم کسان مخ کې اولیاء مني او موجوده اولیاء نه مني، ودا نه دی. وما هي الا خصله اسرائیلیه، دا د يهودو خوې دی. خدای پاک جل وعلا دې مونږ د يهودو د خوینه اوساتي. نو ګوره